هغه غټ کمی هم دغه دی چې موږ ټایم پابندي نه کوو. ولې چې دا زموږ دپاره یو پاورفل حیثیت لري چې په کم ټایم باندې موږ ټایم واغستو او هغه ټایم له موږ حاضر شو نو موږ ته ډېره اندازه ولګي چې یاره موږ مخکې تلو والي وو. الله پاک قرآن کې فرمایي وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بېشکه چې د مشکلاتو شاته خوشحالي شته. که موږ نن مشکل برداشت کړو موږ ته به را روانه دا پته ولګي چې یاره موږ ته خوشحالي را روانه ده. شهاب صاحب یو خبره وکړه چې یاره زمونږ ټیلنټ چې کوم دی زموږ صلاحیت چې کوم دی سپیشلی د ملاکنډ یوتو نو زه به دا خبره ظاهره کړم چې دا ټیلنټ هم شته دا صلاحیت هم شته دا ښکلا هم شته دا ښایست هم شته خو پلیټفارم نشته. دا هر څه شته. نن ولې زما د یوت یو کس راپاسي او هغه د ملکنډ نه بهر وځي په پېښور ریجن کې هغه د ځان سره په یو اداره کې اخلي. نن د دې ځای نه یو صلاحیت والا سړی راپاسي نن د دې ځای نه یو ټیلنټ والا سړی راپاسي او هغه ځي او د پېښور په ریجن کې یا په بهر ریجن کې چې دی هغه ملاکنډ ډیویژن پرېږدي او بهر په هغې کې ظاهري کې چېرې مطلب دی دا خبره د خپل لیول لپاره کوي. په ده کې هغه صلاحیت شته د خبرې کولو په ده کې هغه صلاحیت شته د مخکې تلو په ده کې هغه صلاحیت شته د خبرې اغستو خو د ده لپاره یو پلیټفارم نشته. نن الحمدلله موږ له الله پاک داسې یو پلیټفارم راکړو چې په دې کې موږ ټول یوت چې د هغه د ځان سره راغونډولی شو هغه صلاحیت د هغه دپاره اخیستی ضایع کېږي زموږ نه صلاحیت ضایع کېږي زموږ نه ټیلنټ ضایع کېږي. وجه صرف د دې خبرې هم دا ده چې زموږ لپاره پلیټفارم نشته او که پلیټفارم شته هم خو هغه توجه نه ورکوي کومه چې د هغې لپاره پکار ده. زما د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې یوازې اداره جوړول نه دي یوازې سیستم جوړول نه دي د هغې سیستم دپاره د هغې دپاره یو پلینینګ پکار دی. د ټول نه اول پلینینګ دی چې وایي په دې طریقه باندې به زه دا کار کوم په دې طریقه باندې به زه خپل ایوارډ شو کوم په دې طریقه باندې به زه خپل پروموشن کوم په دې طریقه باندې به زه میډیا یوز کوم په دې طریقه باندې به زه اکټیویټیز کوم. د دې دپاره پلینینګ پکار دی او هر ادارې دپاره چې یو پلینینګ راغلی دی هغه اداره مخکې تللې ده. د ټول نه اول هغه خبره دا ده چې موږ له ټایم پابندي پکار ده. دویمه خبره دا ده موږ له پلینینګ پکار دی یوازې سیسټم جوړول نه دي. او دریمه خبره زموږ دپاره دا ده چې کم چاته هم د دې ادارې عهدې حواله شي په هغې عهدو باندې کار کول پکار دی. زما پورې هر سړی خوشحالېږي چې ما ته بس غټه عهده راکړه خو دا غټه عهده چلول هم پکار دي. دا یوازې عهده نه ده چې بس ما ته عهده حواله شوه او بس زه به په خپل پیج باندې ورکوم چې وایي زه دې سیکرټري شوم او زه دې دا شوم او زه دې دا شوم او زه دې دا شوم. د دې عهدې دپاره څه ورک پکار دی. د دې عهدې دپاره د ځانه خوله تویول پکار دي. د دې عهدې دپاره خپل صلاحیت او خپل ټیلنټ راویستل دي. که موږ هغه راوباسو نو زه تاسو سره لیکل به کوم چې انشاءالله دا ټول ملاکنډ ډیویژن چې دا به موږ تاسو ته نن چې موږ 15 کسان ناست یو انشاءالله څه وخت بعد به د دې په دې ځای کې د خپې د ایښودو ځای نه کرسۍ به پکې خالي نه وي. دا ټول ملاکنډ ډیویژن به نن موږ ته راغونډ شوی او انشاءالله زه امید دا لرم چې دا ټول به زموږ سره یو ځای. السلام علیکم زه یم صابر حجازي او تاسو ګورئ ملاکنډ ټي وي. که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ملاکنډ ټي وي نه سبسکرایب کړئ نو اوس یې سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې دا شان زموږ معیاري او خوندور پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. ډېره مننه. वक्त आगे बढ़ रहा है तुम भी आगे बढ़ो ऊंचा चूलो आसमान तुम हो पाकिस्तान चूलो आसमान ज़मन मेला नहीं होता कन धड़कन प्यार है तेरा कदम कदम पर गीत रे